مزارونو ته بعضې کسان ځي او هغه دا خبره کوي چې مونږ په ځان پسې دا ګټې مږو او دا مالګې څټو دا قسمه کیسې کوو نو دا ټیک نه دي ښه صحیح دا انسان شرک ته رسوي کوم ځای ته شرک ته یې رسوي بیا وروسته دې ته سجدې شروع دا ډېر خطرناک څیز دی داسې کار چرته مه کوئ چې په هغې کې ذره برابر د شک بوی راځي وایي ما سره انجیل پروت دی په انجیل کې دي چې د عیسی علیه السلام د الله بچی دی څه دی سن آف ګاډ نو هغې دا معنا علي عیسایان چې سن آف ګاډ دا مطلب دی چې دا بس د خدای زوی دی مونږ دا معنا نه الو مونږ معنا دا الو چې سن آف ګاډ مطلب دی سروینټ آف ګاډ ګینې وګوره ډکشنري چوته کې چې سن څو مطلب دی سن صرف بچی ته نه وایي سروینټ ته وایي سروینټ پیغمبر ته وایي مونږ چې څه ته نوکر او استازی وایو نو مونږ دا معنا ولیکو مونږ صرف د دې په دې نیت باندې او د دې وجې نه چې دین اسلام هغه مونږ ته د دې خبرې ترغیب راکړي چې په کومه خبره کې ذره برابر شک شوبې معمولی شانتي ذره برابر شرک پکې تا محسوسي کې د هغې نه ځان ډېر لرې سات تعویذ باره کې ولې نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې من علق تمیمة فقد اشرک چا چې تعویذ وړن کو دی مشرک شو داسې نبي علیه السلام ولې وفرمایل تعویذ دونه غلط څیز نه و تعویذ باره کې چې د خلکو کم عقیده او کم سوچ نو هغه شو هغه غلط او د شرک نه ډک نو اول خو کوشش دا کوئ چې ته مزار ته ځې سله څه چللی ولې مسله څه ده سله ځې مزار ته او که د بابا رحمت ورېږي نه بابا رحمت خو که هلته وي نو بیا به دلته هم ورېږي نه هلته څه لځي چکر له وزټ لځې لاړ شه هغه جدا خبره ده خو د وزټ نه پس دا اوس د شریعت د احکاماتو سره مه تړه چې ته څه کې او بیا بابا ته دننه مه ورځه څه کې بس بار ودرېږه چکر ووارازه یا زه دننه م ورشه هلته ځه چې ډېر ښه وخت دی خو دا راته وایم اول خو په بابا رحمت نه ورېږي که ورېږي نه هغه بیا په شیرګړ کې م ورېږي د الله رحمت هغه دونه محدود نه دی چې په یو سړي به ورېږي او په بل هغه یو سړی راغی د نبي علیه السلام مجلس ته وایي چې یا الله په ما رحم وکړي او په محمد رسول الله رحم وکړي او بل چا رحم مه کوي نبي علیه السلام ته په آرام کې نه داسې کې د الله د رحمت دونه لږ دی سره په ما په تا به ورېږي او په نورو بچا نه ورېږي داسې قسمه څیزونه نه چې هغه تاسو شرک طرف ته بوځي د هغې نه ځان وساتئ که هغه تعویذونه دي که هغه هم ساختونه دي که هغه هم دمونه دي که هغه هم په باباګانو کې مزارونو کې په ځان پورې ګټې مګل دي او که هغه چېرته مالګې سټل دي او دا مالګه سټل دا خو دونه ګنده کار دی که نه مالګه خو دونه سټل خو دونه خراب کار دی که نه چې مالګه څوک سټي څه میلاوي مالګه سټل ښه کار نه دی دې نه ځان وساتئ مه ځئ دې څیزونو ته د آخرت ته یاد دپاره ځئ او د تقوا دپاره ځئ حدیث کې بالکل اجازت دی نبي علیه السلام فرمایل كنت نهیتکم عن زیارة القبور الا فزوروها فانها تزهدکم فی الدنیا وتذکر الاخره تاسو په سټارټ کې په شروع کې دین اسلام چې راغی تاسو نه پوهېدئ تاسو به په شرک او په ایمان کې شرک او په توحید کې فرق نشو کولی نو ما منع کړی چې تاسو قبرونو له مه ځئ د هغې زیارت له مه ځئ اوس خو درته زه وایم نبي علیه السلام وفرمایل چې اوس خو تاسو پوه شوي یې شرک او توحید کې فرق کولی شئ نو تاسو مقبرو ته ځئ او مقصد به صحیح مقبرو ته د تګ دپاره فانها تزهدکم فی الدنیا د دې دپاره تاسو کې تقوا راشي په دنیا کې وتذکر الاخره او تاسو ته څه یاد شي آخرت ته یاد شي نو مقصد خو صرف دا دی اوس د کدبو د سټلو څه مطلب اوس د مالګو د سټلو د هغې څه مطلب د خدای مسلمانه کور کې دا مالګې چې ډېر ښه وخت دی دغه مالګې د مور ته کېدی وی دا راله دم که چې زه یې وسټمه نه کېدی شي هغه فایده وکړي هلته نه چې ته کومه مالګه راوړې ګورې هغه فایده نه کوي د دې ترغیب نه مونږ چېرته قرآن راکړی نه چېرته مونږ سنت راکړی نه چېرته په دې 14,500 کاله کې چېرته یو چې دماغي مریض نه یو روغ انسان یي هغه هم چاله دا ترغیب نه ورکړي چې ته دې ځای ته لاړ شو ته داسې سټل وکړه دا مه کوئ داسې قسمه څیزونه لاس ته دا بنګړي منګړي اچول او دا تارونه مارونه اچول او دا ټوټکې موټکې دا هم لرې کړي ښه دا څیزونه ټیک نه دي دا هم ګورئ تباه کي دا الله نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایل دا څیزونه چا ځوړن کړه الله به دغې ته وسپاري بس دی پوه شه او دا تارې پوه شه دی پوه شه او مالګې او شکرانې پوه شه الله به دې ته وسپاري الله جل شانو خپله ذمهداري ده نه واخیستې زما او ستا هېڅ کار نشته بیا که چا چوت کړه که چا تباه کړه که چا برباد کړه بس ګرځه مزې کوه ولې د الله جل شانو هغه چې کومه ذمهداري ده او په موږ باندې د الله جل شانو د رحمت هغه نظر دی هغه ولې موږ په ځان باندې بند کړو ولې موږ د غیر الله نه سوال وکړو هغه یو صحابي راغی وی یا رسول الله څه چې ته غواړې او څه چې الله غواړي نبي علیه السلام ته یې غلی کښېنه غوسه ورغلې نبي علیه السلام
د کم الله جل شانه نه چې ته سوال کې او سوال ته پکار دی محمد رسول الله دا غلام دی صلی الله علیه وسلم د سیمو چې ست غواړي یا رسول الله صلی الله علیه دومره احتیاط کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم احتیاط کوي د زونو پسې ما ګرځي ښا دا خبرې نه دي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم والمؤمنون الله جل شانو فرمای والمؤمنون و مؤمنان سړي والمؤمنات و مؤمنان خزي بعضهم بعض پدې کې اولیاء دوستان دي بعضن د بعض یامرون بالمعروف دی یامرون حکم کوي بالمعروف د ښه کارونو وینهون او خلق منکه عن المنکر د غلطونه ويقيمون الصلاة ويقيمون او دی قائم ساتي الصلاة منز ويؤتون الزكاة ويؤتون او دی ورکی الزکاة زکات ويطيعون او دی اطاعت کوي الله دا الله ورسوله دا الله دا پیغمبر ويطيعون او دی اطاعت کوي الله دا الله ورسوله دا الله دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم اولئک دا خلق سيرحمهم الله خامخا با الله رحم کی بدی باندې ان الله بشک الله عزیز غالب دی حکیم حکمت والد وعد الله الله وعده کړی المؤمنین د مؤمنانو سړو سره او المؤمنات او د مؤمنانو زنانو سره جنات د باغونو تجری بهیږي به من تحتها دا غیلان دي الانهار نهرونه خالدین فيها دی به همیشي په دې باغونو کې او مساکن او استوګنی بوي و مساکن او زیون د اوسېدو بوي طیبة پاک فی جنات عدن فی جنات پداسې باغونو کې عدن د همیشوالي ورضوان او رضامندی من الله د الله طرفنا اکبرو دا ډیر لوی نعمت ده ذالک دا خبره هو الفوز العظیم دا کامیابی د لویا دین مخکې آیتونو مبارکو کې الله جل شانه د منافقانو تذکره وکړه لومبه د اغي د سوچ او د اغي د نیت د اغي د جذباتو د تمام سيزونه الله تذکره فرمایله او بیا الله جل شانو د دې د کارونو او د دې د خبرو د اغي تذکره فرمایله د اغي د اخیری وخت او د اخیری وخت نه پس بیا قبر نه پس چې کومه ژوندۍ شروع کیږي آخرت د هغې تذکره الله فرمایل چې دې سره به زه څه کوم دنیا او آخرت کې به له څه سزا ورکوم دغه سر ته ورسېد اوس الله جل شانه خبره بدله کړه مؤمنانو طرف ته راغی الله جل شانه فرمایي والمؤمنون مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان ښځې بعضهم اولیاء بعض او بعضهم بعضې په دې مؤمنانو سړو ښځو کې اولیاء او دوستان دي بعض د نورو مخکې الله جل شانه فرمایل چې دا منافقان سړي او منافقان ښځې المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض منافقان سړي او منافقان ښځې دا د یو بل نه دي بل منځ کې دوستانه ده دي او دلته الله د هغې الټه ذکر کو المؤمنون والمؤمنات اولیاء بعضهم اولیاء بعض مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې دا د یو بل ملګري دي د یو بل دوستان دي هلته چې کم الله جل شانه د منافقانو تذکره وکړه چې دا د یو بل دوستان دي نو دا د کفر په بنیاد باندې د غلط نیت په بنیاد باندې دوستانه وه د غلط سوچ په بنیاد باندې او د غلط منصوبې په بنیاد باندې د هغې ملګرتیا وه او په عارضي څیزونو په بنیاد باندې د هغې ملګرتیا وه په مذمومه څیزونو باندې په غلطو څیزونو قابل مذمت څیزونو په هغې باندې او دلته چې د مؤمنانو کومه دوستانه الله جل شانو ذکر کوي چې مؤمنان سړي د سړو دوستان دي او مؤمنان ښځې د ښځو دوستان دي دا په اتفاق اتحاد مینه محبت
دین اسلام، هدایت، د الله جل شانه رضا، د الله احکامات، ایمان وغیره په دې څیزونو باندې د دغې خلکو تعلق هغه بنا دی، د مؤمنانو سړو، د مؤمنانو ښځو. او د دې دا کم تعلق چې دی نو دا د دې بنیاد چې دا کم مې ذکر کړو دا مستقل څیزونه دي، عارضي څیزونه نه دي. اوس پکې بیا یو خبره کوي انشاءالله. والمؤمنون او مؤمنان سړي، والمؤمنات او مؤمنان ښځې، بعضهم بعضې په دوی کې اولیاء او بعض د بعض دوستان دي. او دې نه څوک دا مطلب وانه لي چېرته چې یاره مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې به خپل منځ کې یارانې کوي. دا مطلب چېرته هم نه وي چې مؤمنان سړي او ښځې دا د یو بل دوستان دي. دا مطلب دا دی چې مؤمنان سړي خپل منځ کې دوستان دي د ایمان په بنیاد باندې، د اخلاص په بنیاد باندې، او زنانه او دوستان اتفاق اتحاد مراد دی د مسلمان. دې دواړو آیتونو مبارکو کې خو یو دغه فرق و چې هلته دوستي څنګه وه، دلته دوستي څنګه ده. دویم په دې کې یو فرق دی، آیتونو مبارکو ته لږ وګورئ، لږ شانتې فرق دی پکې. هلته یې ویلي المنافقون والمنافقات بعضهم اولیاء بعض، بعضهم من بعض. هلته څه بعضهم من بعض، بعضې د بعضو نه دي. او دلته د من په ځای اولیاء بعض ټکې راغی، المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. هلته د دوستۍ لفظ نه ذکر شوی، صرف دا وي دا منافقان ښځې او منافقان سړي دا د یو بل نه دي. او دلته یې څه وي مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې دا خپل منځ کې دوستان دي. دا ولې الله جل شانو دلته اسلوب بدل کو؟ وجه ده صرف دغه خبره کوي الله جل شانه، دغه خبره ما تا ته ښیي چې کم منافقت دی او کم کفر دی، که د دې خپل منځ کې چېرته دوستانۍ دا په یو عارضي بنیاد باندې، په یو داسې څیز باندې چې هغه ختمېدونکی څیز او غیر مستقل دوستانه او غیر مستقل تعلق یې دي د څه خاص میشن دپاره چې هغه میشن هم د دې غیر مستقلي، ځکه یې هلته دوستانې لفظ هغه ذکر نه کو. او دلته چونکې مؤمنان د هغې چې کومه مینه، محبت، اتفاق، اتحاد منځ کې هغه د څه په بنیاد وي، د ایمان په بنیاد باندې، او ایمان یو مستقل څیز دی. ځکه الله جل شانو لفظ د دوستۍ هغه د دې دپاره مسلمانانو دپاره ښه وګڼو، د چا دپاره بد وګڼو؟ د منافقانو دپاره. د دې خپل منځ کې دوستانه یو مخکې هم تاسو ته ما ویلو که تاسو ته یاد شي په یو آیت مبارکه کې په سورة الاعراف کې، په سورة الانفال کې دا خبره مې ته کړې وه، ما چې دا محبت چې دا عشق چې د انسانانو دا د دې بنیادي لحاظ سره دا په دوه قسمه باندې دی. که د دې بنیاد چېرته عارضي څیز و نو دا مینه محبت دا عشق هم عارضي دی، او که د دې بنیاد څه و هغه چېرته مستقل څیز و، څه مستقل څیز و، نو دا مینه محبت او دا عشق پې هم څه مستقلي. نو ایمان خو یو مستقل څیز دی که نه، د دې نه چې کومه مینه راوځي هغه به صحیح، هغه به مستقلي، یوازې دنیا کې به نه، هغه به آخرت کې. دا عجیبه خبره ده. ګورئ نه تاسو چېرته هم خیال کړی، دنیا کې مثال ورکوو زه، دنیا کې د دنیا په لحاظ سره څه مینې داسې چې هغه څه ورځې پس ختم شي، څه تعلق داسې څه ورځې پس هغه ختم شي، او څه تعلق داسې چې هغه د مرګه پوري. ناکم چې د مرګه پورې و نو هغه په هغې بنیاد و چې هغه چلیږي د مرګه پورې، او کم چې په دنیا کې د وخت نه مخکې د مرګ نه مخکې ختم شو نو هغه په هغې بنیاد باندې هغه محبت مبني و، او بنیاد یې هغه و چې هغه بس د دغه ځای پورې کار کوم، خوا کار نه کوم. زه تا سره دوستانه وساتم او صرف د دې دپاره دوستانه وساتم چې یاره دی په ما باندې روټۍ خوري، دی ما ښه هوټل ته بوځي. دا خو یو عارضي څیزونه دي، روټۍ خوړل یا نه خوړل. زه تا سره دوستانه کوم ولې تا سره پیسې دي، ځکه پیسې در سره دي، پیسې خو یو غیر مستقل څیز دی. زه تا سره دوستانه کوم ولې؟ ځکه ستا د شر نه یېرېږم، نو دا شر د غیر چې دی دا خو یو عارضي څیز دی. نو دغه څیزونه بیا څه ورځې پس څه شي دا ختم شي، د انسان هغه دوستانه، یارانه، عشق او محبت هغه منځ کې ختم شي. داسې مسله ده. داسې د دنیا مثالونه دي، خو بس سرسري مې تاسو پوه کړئ په دې خبره باندې. نو الله جل شانه فرمایي والمؤمنون او مؤمنان سړي، والمؤمنات او مؤمنان ښځې، بعضهم بعضې په دې کې اولیاء بعضن، اولیاء او دوستان دي بعضن د بعضو. دې کې یو بل ناشنا خبره ده،
ډېر یو عجیبه فلسفه هغه دا چې کله یو انسان مؤمنی کنه نه هغه قابل د دوستانی چې مؤمن نه قابل د دوستانی مؤمن به د مؤمن سره صرف دوستانه جوړي صحیح ده دا خبره هم پکې رااله چې مؤمنان به په اتفاق اتحاد سره اوسېږي چا چې ایمان راوړی په الله باندې چا چې ایمان راوړی په پیغمبر باندې چا چې اعتماد دی د قبر په زندګۍ باندې د هغې نه وروسته چې کومه زندګي را روانه ده په هغې باندې یعنی عقاید شرعیه چې کوم دي عقیدې مسائل نه عقیده د ټولو مسلمانانو یوه ده که نه نو مسلمانان به ټول په اتفاق اتحاد سره که دی دوستي نه ساتي او نفرت کوي د مسلمان سره د مؤمن سره دا بیا مسلمانه نه پاتې کېږي دی بیا منافق پاتې کېږي ځکه دی په یو عارضي څیز باندې لګیا دی ډېر خلک به تاسو کتلي هغه د ډېرو مسلمانانو خلاف کوي د یو اختلاف شرعي د وجې چې زما سره په دې مسله کې اختلاف نفرت ورسره کوي باقاعده حالانکه مسله خو دلته الله جل شانه د نفرت هغه معیار نه دی ګرځولی چې که ستا او د ده مسله مختلفه ده دین اسلام یو دوه مسلې ذکر کړي دی په یو عمل کوي او دی په بل باندې عمل کوي دا خو الله جل شانه تعالی اساني درکړي اوس د دې دا مطلب نه چې زه به د سره نفرت کوم دی به زما سره نو په مسایلو په بنیاد باندې الله جل شانه هغه دا نه غواړي چې د بل نه د نفرت وکړی شي او د عقیدې په بنیاد باندې داسې غواړي د عقیدې په بنیاد باندې ټول مسلمانان بیا یو دي او کفر ټوله هغه یو دی لکه مونږ نفرت کوو د چا نه د کفر په بنیاد خو کولی شو د غلطو عقایدو په بنیاد کولی شو خیال هم دی څومره چې اجازت دی په شریعت کې خو د مسایلو په بنیاد باندې موږ د چا نه نفرت نشو کولی دا سړی په دې مسله زما په دې مسله باندې عمل نه کوي دا ګمراه دی د سره زه نفرت کوم دی به نه راځي زما جومات ته دی به زما علاقې ته نه راځي دا مسله درسته نه دلته الله جل شانه څه فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنان سړي او مؤمنان ښځې دا بعضهم بعضې په دې کې اولیاء بعض دا دوستان دي د بعضو دا اولیاء نه دی اولیاء لفظ اولیاء لفظ دا د ولایت نه دی ولایت دوستانی ته څه ولایت دوستانی ته وي د ولایت بیا ضد چې کوم دی متضاد هغه عداوت دی ولایت عداوت دشمنی ته وي نو عدا لفظ تجاوز ته وي لرېوالي ته فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب پلان کې قرآن مجید کې ځای په ځای ذکر شوي دي نو عدا څه ته وایي لرېوالي ته نو په دشمنۍ کې لرېوالی که نه نزدېکت وي لرېوالی او ولایت څه ته وایي واو لام یا دا نزدېکت ته وایي قرب ته وایي دا سړی ولی دی دا الله څه دی یعنې الله ته نږدې دی قربت دی الله جل شانه ته بل مثال ذهن ته راغی بیا به درته ویم اولیاء بعض دي د بعضو ملګري یأمرون بالمعروف هلته ویلي چې یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف منافقان د بدو کارونو خلکو ته وینا کوي منافقان د بدو کارونو خلکو ته وینا کوي او د ښو کارونو نه خلک منع کوي اوس د دې الټا الله جل شانه څوک ذکر کړه مؤمنان ذکر کړه چې دې کار څه دی یأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر یأمرون دی حکم کوي بالمعروف د ښو خبرو وینهون او دی به خلک منع کوي عن المنکر د څه شي نه د بدو نه او مخکې تاسو ته ما یو خبره ذکر کړې وه چې د منافق پیژنګلو به څنګه کوي که هغه په هره طبقه کې هغه پیژنګلو به داسې کوي چې دی به همیشه شر او فساد خوري غلط کار به خوري بس هغه کار به دی داسې خلکو نه ځان ساتي بیا الله جل شانو هلته فرمایلي که تاسو ته یاد شي که نه بار بار د منافقانو باره کې دی سورې توبه کې هم تېر شو تقریبا سورې مایده کې هم تېر شو سورې نساء کې یا سورې مایده په آخر کې هلته یو ځای کې تېر شو چې دا منافقان چې دي که نه ولا یأتون الصلاة الا وهم کساله دی مونځ ته نه راځي مګر ډېره سستي کوي په مانځه کې په مانځه کې څه کوي سستي کوي د دې نه مخکې آیتونه په سورې توبه کې هم تېر شوي دا ډېر سست دي په مانځه کې او هغه تېر درس حدیث کې هم تاسو ویلي چې دا د منافق علامت دی چې دی په مانځه کې څه کوي سستي به کوي نو دلته الله جل شانه د هغې الټه ذکر کوي څه وایي ویقیمون الصلاة منافقان سستی کوي په مانځه کې او مؤمنان څه کوي یقیمون الصلاة مونځ قایم ساتي یعنې ډېر زیات توجه ورکوي مانځه له اقامت الصلاة دا مطلب دی داسې لفظ هم پکارو چې دوی مونځ کوي نو داسې لفظ ویلي ویصلون او دوی مونځ کوي دا لفظو دا وربو استعمالېدو هغه په عربۍ کې شته یصلون یو سړی مونځ لځي انا اصلي چېرته روان یم زه مونځ کوم اصلي زه مونځ کوم یصلي هغه مونځ کوي
تصلي هغه زنانه لګیا د مونځ کوي. یصلي یصلون لفظ هم ټیکو چې دا مسلمانان څه کوي؟ مونځ کوي. یصلون دغه لفظ الله ذکر نه کو سوی ويقيمون الصلاه مونځ دی قائم ساتي. څه ساتي؟ قائم ساتي. یعنې دا مونځ راغورځوي نه، مونځ راغورځوي نه، دې له همیشه توجه ورکوي مؤمنان. دا د هغې الټه بیا الله جل شانو فرمایي ویؤتون الزکا. د دې نه مخکې ذکر شو الله جل شانو فرمایي چې دا منافقان د دې کار دا دی چې دوی د الله جل شانو د رضا دپاره خرچه نه کوي. دلته الله جل شانو فرمایل چې دوی زکات ورکوي مسلمانان، د هغې خلاف دوی خرچه کوي د الله د رضا دپاره. هغې لکه زکات ته چا حکم دی؟ الله حکم دی. خلک کله نه کله په غم خادی کې هم پیسې ورکوي، خو دا خو زکات نه وي که نه، هسې په خپل سور هم پیسې ورکوي، خو زکات خو نه وي که نه. او دا زکات ته الله حکم دی. نو هلته د الله حکم منافقانو ته چې څه کوئ د حقوق مالیو چې الله فرض کړي واجب کړي د هغې خیال ساتي. الله فرمایل چې دوی نه ساتي د هغې خیال. او دلته الله د هغې الټه ذکر کو چې نه مسلمانان د حقوق مالیو چې الله کم فرض کړي واجب کړي د هغې خیال ساتي چې هغه څه دی؟ زکات. نو یؤتون الزکا دي زکات ورکوي ښه. ویطیعون الله ورسوله. هلته که تاسو خیال کړو هلته وي چې یاره کله د جهاد اوازه وشي د څه؟ د جهاد، دوی بیا نه خدای ته ګوري او نه د خدای پیغمبر ته ګوري، او دوی چېرته سستي کوي چې شاته پاتې شو. وروسته به راشي ورپسې فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. څه خلک داسې وو چې هغه په دې خوشحاله شو چې موږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه پاتې شو په جنګ کې. په دې باندې څه خلک خوشحاله وو، او څه خلک یې پیسې به ورکړو، څه خلک وي چې نور خلک به ولیږو د خپل ځان په ځای. هغې کې څوک ډېره منافقان وبږي. د هغې د جهاد په معامله کې مسله داسې وه، او د مسلمانانو چې هغې ته کله آواز شوی دی هغې د نبي علیه صلات وسلام په آواز لبیک ویلی. که الله جل شانو آواز کړی د الله په آواز یې لبیک ویلی. نو ځکه وایي چې ویطیعون الله ورسوله، مسلمانان هغه دي اطاعت کوي د الله او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. بیا الله فرمایي اولئک سیرحمهم الله. هلته الله جل شانو د منافقانو باره کې ویلي چې لعنهم الله، پرونی آیت مبارک وو چې دوی د الله د رحمت نه لرې شي. لعنت دا مطلب دی. لعنت څه ته وایي؟ د الله د رحمت نه لرېوالي ته وایي. او دلته څه وایي؟ اولئک سیرحمهم الله. داسې قسمه مؤمنانو باندې به خامخا الله رحم کوي چې هغوی داسې قسمه کارونه کوي که نه کم مؤمنان، به هغوی به خامخا الله څه کوي؟ رحم به پرې کوي. ښه اولئک دا خلک سیرحمهم الله، خامخا به پرې الله جل شانه رحم وکړي. ان الله بېشکه الله عزیز زورور دی، حکیم حکمت والا دی. ښه دی، عزیز حکیم کې مې خبره کوله خو زه مخکې ځو. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار. وعد الله الله جل شانه وعده کړی المؤمنین والمؤمنات، د مؤمنانو سړو د ښځو سره جنات تجري، جنتونو د هغې مخې ته به ولې بهیږي، نهرونه به بهیږي، دی به همیشې په هغې کې او د الله رضا به دې ته حاصلېږي، جنت عدن به دې ته حاصلېږي. او د الله جل شانه رضا د ټولو نه لوی څیز دی او دا لویه کامیابي ده. الله دې آیت کې فرمایي. اوس هلته وګورئ که نه، لږ شاته وګورئ په 68 نمبر آیت کې هلته وعد الله المنافقین والمنافقان والکفار نار جهنم. د کافرو سره او د منافقانو سره وعده الله د جهنم کړی او جهنم کې به دي همیشي، او دا د ذلت دی او جهنم د عذاب د دې دپاره کافي دی. او دلته بالکل د هغې الټه ذکر کړه چې الله د مؤمنانو سړو او مؤمنانو ښځو سره وعده د جنت کړی دي به همیشي، او دغه د هغې لویه کامیابي ده. نو څه وعد الله الله وعده کړې المؤمنین. داسې مرۍ مې درد کوي. وعد الله الله جل شانه وعده کړی المؤمنین د مؤمنانو سړو سره والمؤمنات او د مؤمنانو زنانو سره جنات د باغونو، جنات د باغونو تجري بهیږي به من تحتها د هغې لاندې، یعنې د هغې مخې ته الانهار نهرونه خالدین فیها، دي به همیشې په دې باغونو کې. دا د باغونو خبره دي، په باغونو کې همیشې. ښه ومساکن طیبة، ومساکن او د دې دپاره به استوګنې وي. ومساکن مسکن، مسکن د اوسېدو ځای که نه، سکون نه دی. مسکن ځای د اوسېدو ځای ته وایي. مساکن جمع ده، مساکن جمع ده. نو مساکن دې دپاره به ځایونه د اوسېدو وي. طیبة پاک، څه پاک. فی جنات عدن، فی جنات عدن په داسې فی جنات عدن په جنت عدن کې. ویم د جنت عدن څه شی دی؟ ښه په دې خبره کوو. دا معنی هم کولی شي فی جنات عدن د همیشوالي په باغونو کې. ورضوان من الله، او رضامندي د الله جل شانو اکبر او د ټولو نه لوی نعمت دی. رضامندي د الله جل شانو د ټولو نه لوی نعمت دی. وذلک هو الفوز العظیم، دغه لویه کامیابي ده. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ چا تپوس کوي دا جنت عدن څه شی دی؟ ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه مسکی شو او ویې فرمایل
چې دا یو ورځ ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کړو چې جنت عدن څه شی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې دا یو قلعه ده په جنت کې. څه ده؟ یو قلعه. دا قلعه د ملغلرو نه جوړه ده. څنګه قلعه ده؟ دغلته شاه زمان قلعه پلان کې قلعه پلان نه داسې قلعه نه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورپسې دا قلعه جوړه شوې ده د ملغلرو نه. څه نه؟ د ملغلرو نه جوړه شوې. ټوله قلعه جوړه شوې د ملغلرو نه. بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام د هغې دننه هر څه بیانوي. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل تا ته پته شته په دې قصر کې په دې قلعه کې دننه اویا محلات دي. څو محلات دي پکې؟ اویا بلډینګونه دي پکې. اویا 70 بلډینګونه دي په دې. الله جل شانو هغه جوړ کړي دي. څنګه جوړ کړي دي؟ دغه اویا بلډینګونه په دې یو قصر کې په دې یو قلعه کې. د هغې یوه خښته د سرو زرو ده، د پاسه پې د سپینو زرو ده. د هغې پلستر لیو، حدیث کې لیو لفظ راغی، لیوول پلستر دی. د هغې لیو هغه الله جل شانو د مشک جوړ کړی. څه؟ د مشک جوړ کړی. لاندې په ځمکه الله جل شانو د خاورې په ځای او د فرش په ځای په هغې کې زعفران خواره کړي. څه خواره کړي؟ زعفران یې پکې خواره کړي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې په هغې اویا بلډینګونو کې دننه په یو یو بلډینګ کې بیا اویا کمرې دي. څه دي؟ اویا کمرې دي په یو بلډینګ کې. هغه یو کمره، کومه کمره ده؟ 14x14. زمونږ والا 14x14 کمره نه ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل په هره کمره کې د هغې اویا بیډونه پراته دي. څو؟ اویا بیډونه پراته دي. تخت یاد کړئ، تخت بیډ والو. کمره کې خلک بیډ اچوي، ستاسو د اسانۍ دپاره وایي. په یو کمره کې 100 بیډه دي، اویا بیډه دي. اوس په کم بیډ دی؟ 6 فټ بیډ دی؟ نه، هغه بیډ نه دی. په یو بیډ کې الله جل شانه قیمتي اویا بسترې خورې کړي او په یو بستره کې غټو سترګو والا یو حوره یو حوره الله جل شانه هغه کېنولې. صحیح ده. او بیا الله جل شانه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل د هغې دا کمرې چې الله جل شانه جوړې کړي دي، کمرې وختي خو هم دننه د بلډینګونو خبره کوله، هغې کمرې چې الله جل شانه جوړې کړي دي نو هغه من یاقوتة حمراء، من یاقوتة د سرو یاقوتو نه جوړ کړي. څه نه؟ د سرو یاقوتو نه الله جل شانه جوړ کړي. هغې بعضې حصې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل الله جل شانه د شنو زمرودو نه جوړې کړي. شنو زمرودو نه څوک ډېر قیمتي کوري چېرته بره به هغه پانوس پکې لګېدلي، هغې کې به دونه شان یو شی لګېدلي، ملغلره به پکې لګېدي، نور هغه څوک سر ته رسولی شي. بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل په دې یو کمره کې چې دا اویا بیډ دي پکې په هر کې قیمتي حوره ناسته ده. د چا دپاره ده؟ هغه ته وروسته وایم چې د چا دپاره دي دا چې پکې ناستې دي. نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې په دې یو کمره کې الله جل شانو اویا دسترخوانونه خواره کړي. څه؟ اویا دسترخوانونه خواره کړي او په دې کې الله جل شانو بیا اویا خادمانې هغه چلولي په دې یو کمره کې او هورې ورته څو کېنولي؟ اویا یې ورته کېنولي په یوه کمره کې ورته کېنولي. دې دپاره ډېر لوی طاقت پکار دی. حدیث شریف کې نبي علیه الصلاۃ والسلام فرمایل یو مومن جنتي له به الله جل شانه صرف په ناشته کې هغه خوراک ورکوي چې دا ټول محل والا یې په شریکه نشي ختمولی. یو سړي له هغه ناشته به ورته میلاویږي چې دا به ښه نه الله جل شانه به دا څیزونه دا خواره کړي. صحیح ده. دا جنت عدن دی. څه؟ جنت عدن. دې ته به کم مؤمن ځي، د کم مؤمن تذکره چې هغه الله جل شانه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکه وکړه یا رسول الله څوک په ځي دي جنت ته؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل هغه انسان صرف دی جنت ته تللی شي، نور عام جنتونه به خلکو ته میلاویږي مسلمانانو ته، خو دې ته صرف هغه مؤمن تللی شي خپله زندګي د الله جل شانه کتاب ته وقف کړي. څه ته وقف کړي؟ کتاب ته. یا خپله زندګي د اعلی کلمت الله دپاره وقف کړي، جهاد یا هغه نبی یا رسولي. حدیث شریف کې راځي یا هغه نبی یا رسولي یا شهیدی اخري هغه امامانی کم امامانو چې همیشه دین ته ځان وقف کړي، د هدایت ائمة الهدى، د هدایت شر او د فساد جړلې نه څوک ائمة الهدى چې خلکو ته هدایت ښیي، خلکو ته اسانی ښیي،
خلکو ته امن و امان خي، خلکو ته اتفاق اتحاد خي، خلکو ته مینه محبت خي، هغه به دغه ځای ته ځي. ښه صحیح ده. الله جل شانو فرمایي زه دغه لږه شان تذکره واخوا نظم بیا ښه بیا بیماري وعد الله المؤمنین والمؤمنات، الله جل شانو وعده کړي د مؤمنانو سړو سره او د مؤمنانو ښځو سره جنات د هغې باغونو تجري چې بهیږي من تحتها د هغې مخې ته الانهارو نهرونه. دا ړومبی دلته دوو جنتونو تذکرې، جنت عدن. جنت عدن به دي د اوسېدو دپاره هغه جدا جنت دی، او دا ړومبی جنات تجري من تحت الانهار مخې ته نهرونه بهیږي، دا د اوسېدو ځای نه دی. ګورې یاد ساته دا صرف د دې د چکر ځای به وي، د څه هغه هم د همیشوالي د استوګنه به هم د همیشوالي، خو دا به استوګنه او هغه به د چکر ځای، هغه د چکر تذکره کوي الله جل. سړی بار وځي که نه اوټینګ وکړي، ځکه وروسته بیا د استوګنې تذکره مستقل راغلې ده. خالدین فیها دي به همیشه په دې باغونو کې، ومساکن طیبه او دې استوګنې به ډېرې پاکې استوګنې به فی جنات عدن، په جنت عدن کې ورضوان من الله او د الله جل شانه رضا من الله د الله طرف نه اکبر. دا ټول نه لویه ټایم پوره شوی ده موږ پوه نه شو بس په صلی الله تعالی علی خیر خلقی. اونه اهمه خبر رانه پاتې شوه.